بسم الله الرحمن الرحیم. کوم خوب د تعبیر لپاره باید بیان شي، ویل شي، هغه خوب بیا تعبیر شي، او کوم خوب باید ونه ویل شي. نو د دغه لپاره یو څو نښې تاسو ته ښیم. کوم خوب کې دغه نښې وي نو هغه خوب تاسو وایي یو چاته. مخکې بله ویډیو کې زما د ښه خوب هغه 7 نښې بیان کړي دي، هغه هم د همدې نښې دي. څه کوم 7 نښې دي چې هغه په خوب کې وو، نو هغه لپاره بله ویډیو دغه بیا وګورئ تاسو. نو هغه بیا خوب د ویلو ده. بل داسې خوب څه ده، دا په 3 ډوله ده. حدیث شریف کې راځي خوب څه ده، وایي دا نبي علیه السلام وایي چې د 3 قسمه ده. یو ته وایي رؤیا من الله ده، او بل ته رؤیا والحلم من الشیطان ده، او بل حدیث النفس ده. یو خوب هغه ده چې د الله تعالی لخوا وي، یعنې د الله تعالی لخوا خوب چې وي هغه باید تعبیر ته ویل شي، معبر ته باید ویل شي، عالم ته، د مسجد امام ته باید ویل شي، هغه تاسو ته یو ښه خبره وکړي، د امید خبره وکړي، یو د خیر خبره وکړي، او ته پرې خوشحاله شي. نو دغه خوب چې د الله تعالی لخوا وي دغه باید ویل شي. د الله تعالی لخوا څه رقم خوب وي؟ د الله تعالی لخوا هغه خوب وي چې په هغه کې یو ښه کار کولو باندې دلالت کوي، یو بد کار منع کولو باندې دلالت کوي، او یو ښه خبره پکې وي، یو ښه بشارت پکې، یو ښه نعمت ګوري. او نو په دغه صورتونو کې دا خوب څه ده، بیا د الله تعالی لخوا وي. او هغه خوب چې د شیطان لخوا وي هغه بیا هغه خوب وي چې هغه معنا نه لري. لکه یو صحابي راغی نبي اسلام ته ویلي چې ما خوب ولیده چې زما غاړه پرې شو، سر مې په ښکته وغورځېده، او ما ورپسې منډې کړې، بېرته مې راواخیسته، سر کې مې کېښوده، په خپل بدن کې مې کېښوده. نو نبي اسلام ویلي چې تاسو چې کله شیطان تاسو سره په خوب کې لوبه کاوه، او نو هغه بیا مه وایئ خلکو ته. نو دغسې خوب چې وي بیا دا باید ونه ویل شي. لکه داسې خوب چې هغه بېمعنا وي او بیخي عقل کې جوړ نه راځي، نو دا خوب بیا د شیطان لخوا وي، دا خوب باید ونه ویل شي. او بل هغه خوبونه چې هغه زموږ ورځني ژوند پورې مربوط وي، لکه د ورځې مې یو کار کړی وي، یا سبا ته د یو کار اراده وي، ته هغه په خوب کې ګوري چې هماغه کار ته کوې، یا هغه کار خراب شو یا کار ښه شو، نو دا خوبونه باید د تعبیر لپاره ونه ویل شي. او بل نښه دا ده چې کوم خوب مونږ خفه کوي، لکه د شپې مونږ خوب وکتل، جګ شو، سخت ویرېدلي او وارخطا، نو دا خوب صحیح نه ده، دا شیطاني خوب ده. یا سبا ته جګ شو، په یاد هم راغی چې ما داسې خوب لیدلی او تشویش هم ورته و، نو دا خوب صحیح نه ده، دا خوب تعبیر نه لري. کوم خوب کې تشویش و، شر و، ویره و، هغه خوب د شیطان لخوا وي. ځکه الله تعالی ویلي شیطان څه ده، هغه مسلمانانو ته غم اچوي، تشویش اچوي، او د هغوی خوب خرابوي. او امام صادق رحمه الله وایي چې مسلمان چې کله ویده شي نو یو حصه د روح بر اسمان طرف ته ځي. نو کله چې ښه لاړ شي، یعنې د روح چې کله انسان نه جدا کیږي، الله تعالی دا روحونه خو پورته کوي که نه. الله یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها. نو د مړي نه او د ویده انسان نه، د دواړو نه الله تعالی یو حصه د روح پورته کوي، د مړي نه زیاته حصه او د ویده انسان نه لږه حصه. نو وایي چې دا کله روح پورته کیږي نو داسې صحیح پورته شي، او پورته شي ښه صحیح په آرام وي، دا روح مطمئنه وي، او دا ښه طریقې سره ویده شوي، په زړه کې څه کینه او بغض چې نه یې ساتلي مسلمانانو سره، ټولو سره ټولو ته یې عفوه کړې وي. نو داسې کله ویده شي نو د روح په ډېر آرامي سره بره ځي. نو بره بیا څه کم شیان ګوري دی، هغه بعضې صحنې د الله تعالی لخوا د باندې په ذهن کې پاتې کېږي، او هغه بیا سبا په یاد وي، نو هغه بیا حق وي، هغه ټول صحیح وي. او کم انسان چې هغه لږ تشویشي انسان وي او ګناهګار وي ډېر، یا د ویښ کېدلو وخت کې ډېر سوچونه یې کړي، خلکو ته یې معافي نه یې کړی، د انتقام جذبه ورسره وي، نو دا انسان چې ده بیا د ده روح په ډېر اساني سره نه پورته کېږي، او جګېږي، لږ سرګرداني، تر څو چې بیا بره لاړ شي یا بره لاړ نه شي. نو دې وخت کې بیا کوم خوب کتل کېږي هغه خوب بیا صحیح نه وي. نو دغه خوب بیا صحیح نه وي، او هغه خوب بیا ګډوډي پکې راشي او شیطان حصه پکې راشي، نو دا خوب بیا صحیح نه وي، دا تعبیر نه لري، دا باید ونه ویل شي. او کوم خوبونه چې هغه د یعنې په ظاهره کې موږ ته کله کله یو خوب خراب ښکاري، صحیح نه ښکاري، نو هغه خیر وي پکې. لکه د قضای حاجت خوب، دا شیان موږ ته اکثرا صحیح نه ښکاري، لکه سړی قضای حاجت کوي، مواد غایطه ادرار باندې کالي خراب شي، په ځای کوي یا بې ځایه کوي، نو دا خوبونه اکثر صحیح وي، نو دا خوبونه باید ویل شي.
والله تعالی اعلم.